د بلخ ولایت مرستیال والي د یو پلاوي په مشرۍ د ټولنیزو ننګونو د حل او د ستونزو مخنیوي په موخه د دغه ولایت د کشندې ولسوالۍ ته سفر وکړ او د یادې ولسوالۍ له مسؤلینو او خلکو سره له نږدې وکتل. د کشندې ولسوالۍ د سفید خاک سیمې ته د بلخ ولایت د چارواکو د سفر موخه د دغې ولسوالۍ او د سمنګان ولایت ترمنځ د سرحدونو معلومولو ترڅنګ دغلته د ډبرو سکرو په کان کې د وژل شویو کسانو یادول وو. مرستیال والي چې د یو شمېر ځایي اوسېدونکو ترمنځ یې خبرې کولې، وروستیو شهیدانو ته یې دعا وکړه او د خلکو ترمنځ یې په یووالي او ملي پیوستون ټینګار وکړ. نوموړي همداراز د سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو او مشخصولو په اړوند خپل نظر په دې ډول څرګند کړ. ما اینا را اطمینان دادیم که این همه قواله سند شرعی داشته باشه، واقعا قواله داشته باشه، سند صحیح شه و گازستر و مخزن هر جای اینا سند داشته باشه. ما در خدمتش هستم، محکمه در خدمتش هست که ان شاء الله امارات اسلامی که ایتر حق مردمی مظلوم را هر وخت دفاع کرده و دفاع میکنه. په ورته وخت کې د کشندې ولسوالۍ د سفید خاک د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې دوی کرنیز ځمکې په داسې حال کې له لاسه ورکړي چې په اړوند یې قانوني اسناد لري. دوی د اسلامي امارت له لوري د ټولنیز عدالت د پلي کېدو ترڅنګ وایي چې غوښتنو ته باید پاملرنه وشي. ما از امارت اسلامی میخواهیم که ملک هایی که از دست ما رفته برای ما برگردان، اراضی های ما را که به ناحق صاحب شده بدون کدام نقشه، بدون کدام اسناد، بدون کدام ما برگردانه. زمین های زراعتی ما را که امروز مثلا ما هم سند داریم، هم پارچه مالیه دهی داریم و هم ملک ما است، از یک منطقه دیگه آمده صاحب شدن که از ما هست، با کدام نقشه، با کدام اسناد، با کدام ثبوت. اختیار برای اعتماد شما را ما که اختیار می داشتیم صاحب ملک میشدیم، اختیار از من اختیار شما است، بزرگا است، ان شاء الله برای اعتماد دست بالایش سری میکنید از مظلوم هم اختیارشا نم کنید شما نه روز قیامت. یادونې وړ ده چې له 8 کلونو راهیسې د کشندې ولسوالۍ د سفید خاک د سیمې اوسیدونکو او د سمنګان ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې پر سر دغه شخړه رامنځته شوې، خو د بلخ ولایت رهبري هڅه کوي چې یادو ټولنیزو او ولسي ستونزو ته د پای ټکی کیږدي.